کرپټو باینانس والا د فار چې کوم دی یو نیوز دی او هغه دا دی که تاسو وګورئ نو د ایران او اسرائیل چې کوم دغه وار روان دی کوم جنگ نو پرون د یو اس مارکیټ چې کوم دی هغه تقریبا $800 بلین د غینه چې کوم دی وایپ اپ شوی دی یعنی مطلب دا چې مارکیټ کې کراش راغلی دی په سٹاک مارکیټ کې اوس آیا د دې امپیکټ په کرپټو کې پریوزي نو ایگزیکټلی دا خو چې کله هم تاسو ته ما ویلو چې کله موږ سره په سٹاک مارکیټ کې کریش راځي فورکس کې هم راځي بیا دغه شانتي دلته هم موږ سره چې کوم دی په کرپټو کې هم راځي ځکه چې د کرپټو مارکیټ چې کوم دی دا یو ورکوټ مینی مطلب انډسټري ده نو دغه شانتي دلته چې کوم دی خامخا امپیکټ کیږي او که تاسو داسې هم وګورئ نو د کرپټو مارکیټ کې اوس یعنی څه کریش دومره غټ نه دی راغلی ډیو ټو چې کوم دا وار روان دی کوم جنگ خو ایکسپیکټډ دا چې په کرپټو کې به ډېر زر چې کوم دی مطلب نورم کریکشن خوري او کریش پر راځي خو که موږ دې ته موږ ګورو آلریډي د کرپټو نه پیسې ایستلی شوي ده چېرته چې بیټکوین په 120,000 کې و یعنی د موږ سره چې کوم ایتیریم $4,000 کې و نو آلریډي پیسې ایستلی شوي ده سو دومره غټ چانسز نشته چې دلته کې مارکیټ د کرپټو نور راوغورځېږي